دا بنس کې سن موبایل لوالي د شپې چې کله تکه توره تیارې شي او کټ کې سملي یا په تولایي کې او خبره صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې نو بیا به پې د زنانو تصویران راواړی او چې کله ورسره پخوا کې پلار ناسي یا ورسره رور ناسي یا استاذ ناسي عالم ناسي یا ښځه ناستی نو بیا دغه شي نه ګوري خو چې کله معامله صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې راشي نو بیا دی هر څه ګوري په خوله باندې اگر که دی دا نه وایي خو د دې حالاتو نه دا معلومیږي چې دی د دې مخلوقاتو قدر د رب العالمین نه زیات کوي ځکه که د ده په زړه کې د رب العالمین قدر د مخلوقاتو نه ډېر وی د مخلوقاتو په مخ کې دی ګناه نه کوي نو د رب العالمین په مخ کې ګناه څنګه کوي دی د دې بار بار کتو سره د ټي وي ډیش انټرنیټ موبایل د دې سره د رب العالمین هغه قدر هغه اکرام هغه تعظیم هغه زموږ د زړونو نه څه دی هغه وتی دی رب العالمین د دې خلکو خبره کړې ده دا کوم چې د مخلوقاتو په مخ کې ګناهونه نه کوي د رب العالمین په مخ کې به بالکل کوي الله سوي دغه مبارکي یستخفون من الناس چې ګناه کوي سبد عمل کوي د خلکو نه یریږي د خلکو نه پټیږي د عمل چاته ښکاره کوي نه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله أكبر يستخفون من الناس د خلکو نه پټي د خلکو نه یری د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو قدر کوي د خلکو احترام کوي ولا يستخفون من الله خدا قدر د حیا د شرم د یره الله د زمانه نه کوي د خبرو ګر الله بخپل کوي الله اکبر قسمه ګیلا چې دې خلکو کې پیدا کړی رب العالمین دی هغه رب دی او په خله باندې وي موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ د الله نه یریږو او د مخلوقاتو قدر په ځړ کې شته او زمانه نه یریږي الله وي هغه الله چې دغه علم دغه لیده دغه اوریده د په هر ذکر دی یعنی یو ذکر دوی د الله نه بچ کېدی نشي نبی په اخره کې دا خبره کړې ده وکانه الله بما يعملون محيطا دیسی ګور الله نه دی ویلي څه چې دوی کوي زه پې پوه یم دیسی نه دی ویلي وایي څه چې دوی کوي ما راګیر کړي دي داسې بلکل مې ګیره اچولې ده د انسانانو ته په یو ځای کې نشي بچ کېدی په دې ټیم کې د سره دا سوچ نه چې یو رب دی په عرش له پاسه او هغه ماته ګوري حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپه تکه توره شپه او تک تور میږې او په توره ګټه باندې روانې او دا ګټه مهینه رب العالمین د عرش نه د دې میږي د قدمونو اواز اوري او دا میږي ییني ته چې په دې موبایل کې او په دې ډیش باندې د چینلې ګوري او په ټي وي باندې ریموټ د سره لاس کې وري ته نه نیسه عایشه رضی الله عنها وایي کله چې هغه زنانه په رسول الله پسې راله خوله او یا رسول الله زما خاون ماته ویلي چې ته په ما حرامه ناغي رسول الله یا رسول الله وی خاون را دا خبره کړې د غتره له سهل ګور رسول الله وی غرزان خبرې نشم کول الله سندي ویل خیر اغلی یو د رسول سره یا رسول الله بوډۍ یم او یا رسول الله غم بوډای دی یا رسول الله بچی می دی او دا بځای شي او خبر جړلې روانه شو او په دې منځ کې دا وی زه خپل شکایت رب العالمین ته کوم نه بس څنګه چې دا وته په دغه ټینګ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله نو وحی رااله سو وحی رااله د ایت غوږ کې دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله اے پیغمبر ما وورید دې زنانه خبره ده تاسو رې خبرې کولې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تاسو رې د خاون مبارک مریضي کولې ما وورید خبرې وتشتكي إلى الله او شکایت وکړه ماته شکایتونه کول وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما او الله یستاسو دا خبري ووري تاسو تم سوې پیغمبر ما ووري هغه چې سوې هم ووري
عائشہ رضی اللہ عنہ وی پاک دے آغا ذات عزت والا دے آغا ذات اوچت ذات تے زورور ذات تے چی دا عرش نا پا وہ اسمانون لپاس عرش تے پا غی لپاس اللہ دے دا آغا زینا اللہ وی دا دے زنانہ خبری ووری دے او زیو کوٹا اخواهوما و دا غی دا آواز ما تا صحیح نراتو اللہ اکبر دا رب ستا دا کارون نینی تے جی کے ستا دا خبری نوری چی تے پا دی موبائل و پا انٹرنیٹ بانی کے نن سبا والله العظیم دا خبر دا سر منگ تا گناہ نخکاری جرد زنانه تصویر راگی دسا گناہ کاری جاتا بلکل سر دیسی عدد شو دیسی دا زنانه سر پردی زنانه سر چیٹنگ کول دا غی سر دردشه کول دا غی سر خبری کول دا دیسی عام شوی دا ولیادو بالله پا دی با اللہ نخب کی دا اللہ نینی یو آغا انسان دی چی با تورو تیرو کی پروت تی دا پردوز زنانو سر خبری کی یو آغا انسان دی چی ځان له یوازې ناستی نو په ډیش کې فلم راړولی دی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی چېرته ګورئ په موبایل کې یا په انټرنیټ کې یا په ټي وي ډیش باندې چې د غلط څه وینې ونه ګوري ګورئ چې د زنانو تصویران ځان څه ونه ساتي ګورئ یو ورځ را روانه ده سوی رب العالمین دا غورز مبارکی یوم تبل السرائر باغ ورځ باندې چې په سینو کې سړي الله یې غبر او باسه او باغ ورځ باندې سجری انسانانو نه پټو هغه بس کیږي ابر اخکار کی الله سوی ووضع الكتاب کتاب بکی خودی شي کتاب مطلب عمل نامه قیامت پورز او دا وګوره مونږ ټول په دغه ورځ ولاړ یو لغړ توغړ نه سنته په خپل بم پیزار نه څنګه د مور خېټه نو د قشم رب العالمین ته ولاړ په نمبر با هر انسان ته عمل نامه ورکړي کی الله وی ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الله یې پیغمبره مجرمان به باغور سخت یره کی په دې کتاب کې جدن سدي دینه به یره کی ولی ځکه چې په کتاب کې دنه لیکلي دي چې د شپې چې کله دی په کټ کې سملاستون او فلمونه قتل په کتاب کې لیکل شوی دي چې د جنانو تصویران قتل په کتاب کې دا خبره شتي چې د ډیش راوړو په هغه کې ډرامې او فلمونه او سندري دا کته په کتاب کې ټول خبرې لیکل شوی دي او وی چې زمونږ د پاره تبعی ده ويقولون يا ويلتنا زمون د پاره تبعی ده ولي تبعی ده تاسو لپاره ما لهذا الكتاب دي کتاب لوي شي شي دي ګډ ور شو ما لهذا الكتاب وكتاب لسي چل کتاب لچل نه دي چل تاله شي دي تاسو علماء دا خبر بیان کړی نو قران کې ونه حدیثونه کې ونه د علماء وازونه بوغشوي نو چې ګوره دارس لیکل کیږي دا لیکل کیږي د دې به حسابي د دې به کتابي الله بدل تپوس کوي ته به جواب غواړي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي دا خبرې علماء بیان کړی نه ما لهذا الكتاب سجل كتاب له ولي نديب سوي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اللوي ويدوي بوجه دي كتاب لسجل شوي دخو نو ولا پر خبر پر خوده ولا غټه پر خوده ووجدوا ما عملوا حاضرا هر سبب کې لیکل شوی ولي الله سبب کې لیکل شوی ولا يظلم ربك احد سترب وی چې ظلم نه کینې چې سبب سوق ونه وی چې ما دا کار نه کړی اوس دې چې د مجرم وی چې دغه غټم ده وړم ده نو ولسته د موبایل کتابه بګنی لیکل شوی لیکل شوی ویګن د انټرنیټ چې ته ګوري د یوټیوب چې ګوري زره ته بار دا خبر کوم ګوري د پټو ګناہوں نه ځان لري ساتي د پټو ګناہوں نه ځان لري ساتي حدیث ورته هم ډیر عجیب حدیث ته د ثوبان رضی الله عنه لأعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه رسول صلی الله علیه وسلم وی زبد خپل امت کې داسې کسان پیژنم چې دوی به د قیامت په ورځ راځي بحسنات دنیا نه کېنی به ځان سره وړي امثال جبال تهامه د غرونه چې کوم دي غړ غرونه دغه شان نه کېنی به ځان سره وړي فيجعلها الله هباء منثورا
الله بوله دا نیکیانی داسې والوځوي ختمې به یې کړي وله لکه مالوچ چې داسې جدا کړي که نه نو مالوچ چې جدا کړي چې والوځوي څه شي او ښکاري هم نه د اعمال بوله الله داسې لرې کړي صحابه ډېر دغه کې شو چې دا کوم بدبخته انسانان دي یو خو هغه سړی چې نیکي ورسره سره شتي نه جهنم ته لاړ د ده به دې خبره څوک دومره نه خفه کېږي خو نیکي ورسره نه وه که نه خو یو سړی د نیکي ورسره شتي به نیکي معمولي نیکي نه ده د غرونو په شان نیکیانې دي د ده د اعمال ختمیږي ولې ختمیږي ثوبان وی یا رسول الله صفهم لنا یا رسول الله دا انسانان موږ ته وښیه جلهم لنا موږ ته ښکاره که الا نكون منهم ونحن لا نعلم یا رسول الله دې سې نه چې موږ پکې وي او موږ ته پته نه وي دا کسان موږ ته وښیه دې ته غوږ کړئ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی اما انهم اخوانکم دا به ستاسو وروڼه وي بل څه قوم نه دی انسانان دي تاسو نه به یې هم تاسو نه به پیدا یو شان انسانان به او بیا وایي چې ومن جلدتکم یو نسب یو انسانان یو اصل دی ټولو ویأخذون من الليل کما تأخذون منځونه به هم کوي عبادتونه به هم کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ روجې هم نیسي زکاتونه هم ورکوي یا رسول الله نو څه چل دی وله بیا چې زموږ په شان دي او زموږ په شان اعمال کوي نو دا خو دینداره خلک دي مرض پکې څه دی مرض پکې شتي که نه ولکنهم اقوام خو دا هغه قومونه دي هغه خلک دي اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها رسول صلی دا هغه خلک دي چې یوازې شي نو بیا د الله د عزت سوچ ورسره نه وي مخامخ ډېر ښه خلک دي خو چې کله یوازې شي رسول صلی الله علیه بیا ورسره د الله سوچ نه وي چې کله یوازې شي بیا ورسره د دین سوچ نه وي کله چې یوازې شي بیا ورسره د جنت او د جهنم سوچ نه وي دا حدیث ګورې او دا خبره ګوره ډېر خطرناکه خبره ځان سره دا خبره